د اسدالله خالد تازه مرکه د پاکستان او طالبانو په اړه څه ویلي، مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي د پاکستان په ګډون هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د جګړې لپاره له تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي باید پوه شي چې تروریزم پوله نه لري او دا اور به د هغوی لمنې ته هم ورسیږي. اسدالله خالد له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت په نوم داعش ډله او طالبان له یو بله جلا نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دې اړه چې آیا روسیه او ایران له طالبانو ملاتړ کوي وویل تروریزم حد او پوله نه لري. که ځینې کسان له داعش سره د دښمنۍ لپاره دا کار کوي یا د داعش په مقابل کې له طالبانو څخه استفاده کوي، خو د ورځې په پای کې موږ د طالبانو او داعش ترمنځ جلاوالی نه وینو. د ښاغلي خالد پر وینا که په سیمه کې کوم هیواد له طالبانو څخه چې پر وینا د تروریزم مور د ملاتړ کوي نو لوی اشتباه کوي. د دفاع سرپرست وزیر په دې اړه چې آیا طالبان له روسیې او ایران څخه نظامي مرستې ترلاسه کوي او که نه په څرګند ډول څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د دوی ترمنځ اړیکې شته او دا مسله د روسیې او ایران لخوا هم تایید شوې ده. له دې وړاندې ځینو امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې روسیه له طالبانو څخه نظامي ملاتړ کوي. همداشان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې وویل چې القاعده د ایران په ملاتړ افغانستان ته جنګیالي استوي. په هر حال افغان حکومت وایي چې له بل هر وخت طالبانو او نورو ډلو ته ضربه رسولې او له دفاعي حالته تعرضي حالات اوښتي. اسدالله خالد چې په کومه ورځ د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو په خپله وینا کې وویل چې نور دا شعار بدلوي چې سر ورکوو سنګر نه ورکوو او دې شعار ته یاړوي چې سر ترې وهو سنګر ترې نیسو. خو څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې رئیس اسدالله خالد ته په اشارې وویل چې لاپې وهي او هسې هم له وسه نه دي پوره او یوازې خبرې کول زده دي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله له بل هر وخت زیاته شوې ده، خو ویل کېږي چې میر رحمان رحماني ځکه په خالد نیوکې وکړې چې د میر رحمان رحماني د تیلو قراردادونه دفاع وزارت ختم کړي دي. په هر حال تاسو د اسدالله خالد د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.